نه جی مونږ راغلي یو مرغوزار دننه هوټل ته راغلي یو مونږ سره ملګري دي او مونږ اوس رئیس ګل یسیر صاحب ته خواست کوو چې یو خوندور کلام مونږ ته پیش کړي ملګرو په تعاون سره بیا مونږ خپلو ګرانو ملګرو مینهوالو ته او مسافرو ته یې ډالۍ کړو رئیس ګل یسیر صاحب ته مونږ اوس خواست کوو چې مونږ ته یو کلام خوندور ډېره مننه د محمد رحمان فرمایش وکړو د یو غزل خو د غزل نه مخکې یو دوه شعره زه عرض کوم چې دا کار په خاموشۍ نه څه اظهار به کول غواړي دا کار په خاموشۍ نه څه اظهار به کول غواړي او د ودو زړونو بازار کې یک هزار به کول غواړي او تر څو پورې به خپې د بل پرتې زمونږ په سټ وي تر څو پورې به خپې د بل پرتې زمونږ په سټ وي او د دې دپاره دلته یوه لار به کول غواړي ډېره مننه او اوس یو غزل دا ملګري هم راغلي د دې په فرمایش چې د حسن تاو دی چینارونو باندې اور لګوي د حسن تاو دی چینارونو باندې اور لګوي او زړه دی د زړونو په سرونو باندې اور لګوي ډېر ښه او ښکل یې داسې خو څوک نه کړي څنګه تا چې وکړل ښکل یې داسې خو څوک نه کړي څنګه تا چې وکړل څوک د مین په ارمانونو باندې اور لګوي ډېره مننه او زه ورله رنګ په رنګ راغونډ کړم ورله کور ته یوسم زه ورله رنګ په رنګ راغونډ کړم ورله کور ته یوسم هغه په هغه سرو ګلونو باندې اور لګوي ډېر او ما درته وې زړګیه مزه خو تا کله منل ما درته وې زړګیه مزه خو تا کله منل د یار کوڅه کې خلک په زړونو باندې اور لګوي ډېر ښه ډېر او شعر دی چې د زړه طوطي مې په کاله کې د جانان ودرېږي د زړه طوطي مې په کاله چې د جانان ودرېږي د زړه طوطي چې په کاله مې د جانان ودرېږي ورته په جار دواړو څانګونو باندې اور لګي او منم زړګیه څو ځله وعدې وکړې جانان منم زړګیه څو ځله وعدې وکړې جانان هغه وعدو او په لوزونو باندې اور لګوي منم زړګیه څو ځله وعدې وکړې جانان هغه وعدو په لوزونو باندې اور لګوي او مکتار ده چې دا هغه څوک دی او دا څه دي چې لوګی ترخیږي دا هغه څوک دی او دا څه دي چې لوګی ترخیږي دا د رئیس د زړه شعرونو باندې اور لګوي ډېره مهرباني ډېره مننه